د پښتو زده کړه مینوالو سلامونه او ښې چارې هیله ده ښه یاست. تېره ویډیو کې موږ او تاسو په نرمه خبرې کولې. ما هلته ځینې غږونه در وښودل چې د هرې کلمې پای کې دا غږ راسي، تاسو به پکې نرمه یې کاروئ. دلته هم هماغه ډول بیلګې دي، خو د غږونو په ځای تاسو ته نومونه درښیم. دا لکه یو ډول فرمول همدا هم دی که هماغه طریقه مو زده نه وي. مثلا احمدزی، سواتۍ، کوچۍ، اڅکزی، کندهاری، خوستی. دغه ډول نومونه چې دي په نرمه یې لیکل کیږي، یعنې اخر کې چې یې راغلي وي بې ټکو یې ده. ګوره احمدزی په ځای بله کلمه راوړی سئ، نیازی یا مثلا ګردیزی یا همداسې غزنیچی. اڅکزی ده، د اڅکزی په ځای هم پوپلزی، د کندهاری په ځای روزګانی یا مثلا زابلی. دغه ټولې کلمې چې دي همدغسې چې نوم راځي همدې قاعدې ته یې اچوئ یا لیکلی سئ. یا لکه توریالی، بریالی، ننګیالی دی. دغه ډول نومونه هم په همدې نرمه یې یا بې ټکو یې لیکل کیږي. مثلا توریالی په ځای ګټیالی دی، ننګیالی په ځای بنګالی، او داسې نورې کلمې هم شته چې لی پکې راغلی وي، غوریالی، پتیالی، دغه سې ورته کلمې ډېرې شته. بل پوونکی، کوونکی، روستاړي چې مفرد نوم پای ته رسېدلی وي. البته دغه ټول نومونه به مفرد وي. مثلا ښوونکی دی، زده کوونکی دی، کارکوونکی دی، تنظیموونکی دی. دغه ټول چې دي په نرمه یې راځي. همدا ډول فعلي صفت شو، فاعلي وي که مفعولي وي، هغه هم چې مفرد وي په نرمه یې راځي. لکه تلونکی، وتونکی، رسېدونکی، تللی، راغلی، رسېدلی. دا تلونکی وتونکی په ځای ګرځېدونکی ولیکې، ځغلېدونکی ولیکې. دا هم په نرمه یې راځي خو مفرد به وي. تللی، راغلی، رسېدلی، دې په ځای هم وتلی ولیکې، ښویېدلی ولیکې، ځورېدلی ولیکې. دغه ټول چې دي په نرمه یې لیکل کیږي. همدې بیلګو ته په پام دلته د مفرد لپاره کارېدلي فعلونه هم چې دي آخر کې نرمه یې راځي. لکه باور تللی، خندان راغلی. باور تللی و، باور تللی دی، خندان راغلی دی یا خندان راغلی و. یا مثلا تللی په ځای ګرځېدلی ولیکې، باور ګرځېدلی و، باور وتلی و، خندان راوتلی و. دغسې نورې کلمې هم چې همدې فعلونو سره راځي په نرمه یې راځي. یا مثلا باران ورېدلی دی، موټر درېدلی و. دغه ورته کلمې همدغه قاعده ده. یا مثلا لیلا کباب پوخ کړی دی، یا لیلا کباب پوخ کړی و. د کباب په ځای بل شی راوړئ، ولیکئ لیلا کتاب لیکلی و یا لیلا کتاب لیکلی دی. یا ام پوخ شوی دی، ام پوخ شوی و. بل نرمه چې د امکاني فعلونو کې هم راځي، لکه په ښو اخلاقو پردي خپلېدلی شي. یا د پیسو لرلو سره هر څوک خپلېدلی شي. دغه یوه بله بیلګه شوه. یا مثلا که تا رښتیا کولی زه دې ژغورلی شوم. یا که وایې که تا ځان را رسولی زه دې بچ کولی شوم. یا که ته را سره کومک کوې زه کامیابېدلی شم. هیله ده دغه بیلګې به تاسو سره مرسته وکړي چې نرمه یې سمه ولیکئ. راتلونکي کې به په دې خبرې کوو چې دغه نرمه یې څنګه په څرګنده یې یا د څنګ په څنګ ټکي یې باندې بدلیږي. ډېره مننه.